حضرت تاسو چونکې د بونیر د خاورې سره تعلق ساتي، د بونیر په خاوره به خبرو کوم چې د بونیر خاوره چې کوم دی دا ډېره علم خیزه، ادب خیزه او مردم خیزه خاوره ده، او دغه خاورې ډېر لوی لوی شخصیات پیدا کړي، که هغه د ادب په میدان کې دي، که د سیاست په میدان کې دي، که د علم په میدان کې دي. نو په دغه شخصیاتو کې تاسو د چا نه متاثره یې؟ ظاهره خبره ده چې بونیر ته د دین اسلام د راوړلو، بیا په هغې کې د پرچار کولو، د خورولو د محمود غزنوي صاحب د آمد نه وروستو دویمه ذریعه پیر بابا رحمت الله علیه او داسې اولیاء او داسې اکابر دي. د هغې اولیاء او اکابرو سره عقیدت او محبت ظاهره خبره ده چې دا د ایمان چې کوم دی نو د هغې یو حصه ده. او بیا بونیر خاوره د دې یو پهلو دا تاسو هم یاد نه کو، دا د قوم د سترګو نن پناه ده، او هغه دا چې د بونیر خاوره دا د تحریک ازادي هند مرکز پاتې دی، دا د غازیانو، د مجاهدینو، د شهداو د هغې خاوره ده. او تاریخ په دې خبره ګواه دی چې د 1601 نه تر 1947 پورې فرنګیانو هغې د هندوستان، پاکستان او بنګال په دې خاوره باندې څومره هم چې کوم دی نو حکومت کړی دی یا قبضه تسلط یې کړی دی. د بونیر خاوره په دې 3.5 کاله کې د یو کال، یو میاش، یو هفته، یو ورځ نه د یو سکند، د یو لمحې دپاره د فرنګیانو د قبضې ماتحت نه ده راغلی. دا تاریخ لیکلی دی. دا همیشه دپاره د مجاهدینو مرکز پاتې دی، مسکن پاتې دی. زه مجموعي طور د بونیر د یوسفزیو د هغې د غیرت او د هغې د میړانې، هغه د مغل دور د اکبر بادشاه نه یې راواخله چې هغه د دین اکبري هغه اعلان وکړو او هغه توصیه کوله او خپل فوجونه یې راولېږل، او د بونیر په خاوره باندې وړومبۍ معرکه د سرملنګ بابا په ځای باندې وشوله. په هغه ځای کې هغې ورته شکست ورکړو، واپس لاړل. نن هم د بیربل قبر په دغې غرونو کې چې کوم دی نو دا دی، او نن هم د هغې د فوجیانو هغه ککرۍ هغه هلته چې کوم دی نو په دغې خاورو کې دفن دي. هغې نه وروستو سید احمد شهید صاحب رحمت الله علیه راغلی دی. بونیر 6 کاله د هغې د اسلامي حکومت دارالخلافه وه چې په پنجتار خودوخیلو کې د سید احمد شهید رحمت الله علیه 6 کاله حکومت په پوره خطه باندې کړی دی. نو دارالخلافه د بونیرو د بونیر خلقو هغې له په خپله غېږ کې ځای ورکړی دی. هغې نه وروستو بیا کو د 1857 جهاد وشو، نو د مولانا ولایت علي صاحب د هغې چې کوم اولادو هغه بونیر ته راشفټ شوی دی. د بهادر شاه ظفر د هغه خپل بچي بونیر ته راغلي د مجاهدینو څنګ له. بیا په 1863 کې د امبیلې جهاد شوی دی چې د امبیلې په جهاد کې 3 میاشتې زمونږ یوسفزیو مجاهدینو د برطانوي افواج چې کوم دی نو دا په ځای باندې ودرولي. 7,000 فوجونه د هغې لاشونه چې کوم دی نو په تابوتونو کې د بونیر خلقو لیږلي دي د امبیلې د قتلګټ نه، او د امبیلې چې کوم دی نو ایګل نسټ ورته دی وي د انګریزان خپله پې هغې کتابونه لیکلي دي امبیلا کمپین په نوم باندې. زه خپله باندې تلی یم یم لندن ته، هلته چې کوم لایبرري د مشهوره په هغې کې انډیا آفس کې د بونیر په حواله باندې چې کوم تاریخي ماریکي دي، نو ما په خپله د هغې چې کوم دی نو ریپورټس لوستلي دي، ما د هغې هسټري لوستلې ده. زه د بونیر د هغې غازیانو نه ډېر متاثره یم. او زه نن هم دا وایم چې د بونیر زلموله، د یوسفزیو زلموله د خپلو مشرانو میړانه او تاریخ مطالعه کول پکار دي. زمونږ ځوانان ارتغرل ګوري. زه بېشکه دا وایم چې ارتغرل د خلافت عثمانیې د بنیاد د کېښودلو سبب و، د صلیبیانو سره جنګ کړی، خو کو زمونږ د غازیانو د هغې تاریخ چا ولوستلو، د یو غازي مخې ته به ارتغرل تا ته ماشوم ښکاره شي. داسې جهادونه یې کړي دي. برطانیه چې سوپر پاور په 3 براعظمو حکومت کو، په پوره 3.5 کاله تاریخ کې چاوم په جنگ کې 3 میاشتې مصروفه نه ده ساتلې. دا د بونیر غازیانو چې 3 میاشتې په امبیله جهاد کې چې کوم دی نو مصروفه ساتلې ده. نن هم د سید احمد شهید صاحب د جهاد چې کوم دی نو د هغه توره مونږ سره امانت پرته ده. نن هم چې کوم دی نو د هغه د اسلامي ریاست چې کوم زیړه پګړۍ ورته ورپسر کړې وه مونږ سره په بونیر کې امانت پرته ده. نن هم د هغه د خلافت چوغا مونږ سره په بونیر کې امانت پرته ده. هغې نه وروستو د تحریک ریشمي رومال چې کوم مرحله راغله، په هغې کې مولانا عبیدالله سندي صاحب بونیر ته راغلی و.
او هغه الته سمست مجاهدین ورته وي په هغې کې چې کوم دی نو الته تشریف راوړی شیخ الهند صاحب چې حجاز ته لا نه وتلی په تحریک ریشمي رومال کې نو د هغه خپله رایه دا وه چې زه لاړی یاغستان ته بونیر ته او ما الته د مجاهدینو سره چې کوم دی نو پناه واخیستلی د حضرت مدني صاحب رایه هم دا وه خو د مولانا خلیل احمد سهارنپوري صاحب رحمت الله علیه رایه دا وه چې تاسو حضرت لاړ شئ او مدینې طیبې ته او حجاز مقدس ته. نو بونیر زه د بونیر د جهادي جذبو نه ډېر زیات متاثر یم او بیا د بونیر په تاریخ کې یو مجاهد دی ملا مستان په نوم باندې یادیږي یا سرتور فقیر په نوم باندې یادیږي سرتور ملنګ په نوم باندې هغه خپل نوم سعد الله خان دی چې د چکدرې په فورټ باندې کوم جهاد کړی او د هغې د ټول جهاد کمانډ د په خپله باندې کو چې په هغې کې د باجوړ او په هغې کې د دیر او د سوات او د بونیر او د ملکنډ دا ټول یوسفزي راغونډ شوي او د فرنګیانو خلاف جهاد یې کو. په هغې کې زما د والد صاحب تره قاضي زیارت شاه صاحب هغې هم زمونږ د علاقې د مجاهدینو کمانډ کو او د هغې سپه سالاري کوله. نو د بونیر په تاریخ کې شاید چې زه د دیوبند اکابرو چې کوم تحریک آزادي هند ګورم نو زه یم کم از کم 50% په هغې کې زما د خاورې کردار دی او هغې نه انتهایی متاثر یم او ستاسو د دې چینل په واسطه باندې هم د خپلو زلمو ته دا پیغام ورکوم چې د خپلو مشرانو دا میړانې او دا بهادرۍ دا باتورۍ دا ګورئ. تورنګزو باجي صاحب په 1913 کې راغلی و باچا خان رحمت الله علیه راغلی و هلته جهاد کړی دی باباجي کنډو کې نن هم د هغه ځای چې کوم دی نو په باباجي کنډو باندې یادیږي. نو لوی تاریخ ته زه به تاسو ته کوم ځای هم ستاسو ټایم هم ختم دی او د بونیر میړانې او د بونیر وفا او د بونیر ننګ او پت په دین باندې زه د هغې نه ډېر متاثر یم. ماشاءالله